بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې روغ رمټ خوشحاله او ارامه اوسئ. د ولعصر خپرونه ده. قدرمنو لیدونکو تاسو ته بهتر معلومه ده چې په دې خپرونه کې همیشه یو موضوع ټاکو او درانه میلمانه په موضوع باندې بحث او خبرې لري. خوشبختانه په دې خپرونه کې هم ډیر درانه میلمانه لرو او موضوع مو هم د محرم د میاشتې فضایل او تاریخي پیښو په اړه ورسره خبرې اترې لرو. هر یو ډیر درون شخصیت مولوي صاحب محمد اسماعیل زاهدي او بل میلمه مولوي صاحب شمس الرحمن رحماني. دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیر اوسې. مننه. قدرمنو لیدونکو که څه هم تاسو ته بهتره معلومه د محرم میاشت د صبر او د تقوا میاشت ده. په دغه میاشت کې همیشه لکه نورو میاشتو په څیر باندې عبادتونه وکئ تر څو د الله تعالی رضا لاسته راوړئ. هیله ده چې خپرونه را سره تر پایه وګورئ او تر پایه لیدونکي اوسئ. نو لومړی سوال برای شو له محترم مولوي صاحب اسماعیل زاهدي څخه به وپوښتو. مولوي صاحب محترمه، لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده د محرم میاشت فضایي یعنې څه دي او مفهوم یې څه دی؟ ولې د نورو میاشتو په پرتله دغه میاشت ته ډېر اهمیت ورکول شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه وړاندې له ملي راډیو تلویزیون د همکارانو تخنیکارانو ټولو دوستانو نه نړۍ مننه کوو چې په دغه درانه برنامه کې مو موږ ته بلنه راکړه. د خپلو عزتمندو ولسونو سره به انشاءالله په دغه اړه باندې خپل د وس مطابق هغه تفصیلي اسلامي معلومات شریکو. ستا د پوښتنې په اړه باندې محترمه، دغه مبارکه میاشت ته الله جل جلاله عزت په دې خاطر ورکړی چې نسبت الله جل جلاله ته شوی. هر هغه شی چې نسبت الله جل جلاله ته وشي هغه د قدر، عزت او احترام وړ وي. لکه د مثال په طور بیت الله یا ناقة الله. بل عزت چې الله جل جلاله دغې میاشتې ته ورکړی دی، د دغې میاشتې نوم دا اسلامي نوم دی. داسې چې مخکې د اسلام نه د دې میاشتې نوم سفرة الاول و، یعنی اوله سفره، بیا دویمه سفره. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغې میاشتې مبارکې ته د محرم نوم ورک. یعنی دغه میاشت چې ده دا د محرم میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته نوم ایښی دی. دا په عموم کې د اسلامي کال پیلامه ده. نو کله چې یو مسلمان په یو کال کې داخلیږي، د هغه کال اولې شیبې، اولې ورځې وي، یعنی اوله میاشت وي، دا په عبادتونو باندې پیل شي. نو په هغه کار کې بیا خیر او برکت وي. په هغه کال کې، په هغه میاشت کې، په هغه عمر کې بیا خیر او برکت وي. د خدای جل جلاله په رضا باندې پیل شي. د خدای تعالی رضا حاصلول په مختلفو عباداتو سره کیږي چې یو د هغې نه روژه نیول دي. نو هر مسلمان د کوشش وکړي چې په دغه میاشت کې، په دغه ورځو شپو کې د الله تعالی عبادت وکړي، ذکر تلاوت وکړي او همدارنګه په دغه میاشت کې روژې ونیسي. په یو حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین روژه، افضل الصیام بعد صیام شهر رمضان. بهترین روژه وروسته د روژو د رمضان المبارک نه شهر الله المحرم. هغه روژې د میاشتې د محرم دي. یعنی الله جل جلاله دغې میاشتې ته، دغې میاشتې عبادت ته، په دغه میاشت کې روژو نیولو ته عزت او احترام وربخلی دی. کله چې یو مؤمن مسلمان په دغه میاشت کې د الله تبارک و تعالی عبادت کوي، روژې نیسي، تلاوت کوي، سره د دې نه چې په عام حالاتو کې یو سړی د الله تعالی عبادت او بندګي کوي، الله تبارک و تعالی هغه ته اجر ورکوي. خو ځینې ځایونه دي، همدارنګه ځینې وختونه دي چې هغه ته الله جل جلاله په نورو باندې فضیلت ورکړی. که د ځایونو په بنا باندې لکه بیت الله شریف ته الله تعالی په نورو ځایونو فضیلت ورکړی چې یو څوک پکې یو لمونځ کوي، یو په یو لږ بدلیږي. هغه همدارنګه مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مسجد نبوي ته الله تعالی فضیلت ورکړی. که یو څوک پکې یو لمونځ کوي، علی الاتفاق په 1000 منځونو، علی الاختلاف په 50,000 منځونو باندې هغې ته اجر او ثواب ورکول کیږي. همدارنګه بیت المقدس یو لمونځ په 50,000 لمونځونو باندې الله تبارک و تعالی اجر ورکوي، د مکان په نسبت سره چې بعضې ځایونه داسې دي چې هغوی ته الله فضیلت ورکړي. همدارنګه بعضې وختونه دي،
یعنی بعضې شپې ورځې دي چې هغو ته الله جل جلاله فضیلت ورکړی، لکه د مثال په طور د رمضان المبارک ټوله میاشت، په هغې کې بیا خاص کر اخرنۍ 10 ورځې، په هغې کې بیا خاص کر یوه ورځ یوه شپه د لیلة القدر، همدارنګه د شوال المکرم شپږ روژې نیول، یا په هره میاشت کې ایام البیز او ورسره د ذوالحجې اولې ورځې، او همدارنګه د دغې میاشتې دا مبارکه میاشت د محرم میاشت ده. اصل کې د حرام چې دي هغه 4 میاشتې دي چې 3 پرله پسې دي، او یوه میاشت چې ده هغه بیا د 2 میاشتو په منځ کې د دې نه جلا ده. اسلامي میاشتې خو ټولس دي، لکه څنګه چې موږ او تاسې دا د شمسي کال میاشتې یا د میلادي کال میاشتې زده کوو، نو په موږ او تاسې دا هم لازمه ده چې اسلامي کال هغه میاشتو نومونه زموږ او ستاسې زده وي. لکه محرم ده، صفر ده، ربیع الاول ده، ربیع الثانی ده، جمادی الاولی ده، جمادی الثانی ده، رجب ده، شعبان ده، رمضان ده، شوال ده، ذوالقعده، ذوالحجه. نو دا 12 اسلامي میاشتې دي، باید د هر مسلمان وګړي دا زده وي. د مسلمان د ژوند حالات تاریخ باید په دغو میاشتو باندې بنا وي. نو دغه د محرم میاشت د کال اولنۍ میاشت ده، الله تعالی ډېر فضیلت ورکړی. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې د 12 میاشتو یادونه کړې. الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله تعالی فرمایي یقینا د میاشتو حساب شمار د میاشتو دی الله تبارک وتعالی په نیز باندې د هغې ورځې نه چې ځمکه او اسمانونه پیدا شوي دي 12 دي، چې په دې کې 4 میاشتې د حرام دي. هغه 4 میاشتو کې یوه میاشت د محرم ده. اولنۍ میاشت ذوالقعده، ذوالحجه، ذوالقعده او محرم. دغه میاشتې ولې الله جل جلاله د حرام میاشتې ګرځولې دي؟ نو علماو د دغو میاشتو په اړه باندې لیکلي دي چې ذوالقعده میاشت ځکه الله جل جلاله د حرام میاشت وګرځوله چې دغه خلک د جنګ نه پکې کینی. دا د اسلام نه مخکینۍ خبره، د قتل او قتال نه کینی، وینې تویدن نه پکې کینی. نو هغه جاهلان چې خپل منځي جنګونه به یې کول، هغوی به هم د دې میاشتو احترام او قدر کاوه، بیا به یې جنګ پکې نه کاوه. وایي ذوالحجه الله جل جلاله ځکه د حرام میاشت وګرځوله چې په دغه میاشت کې د حج یو لوی عبادت دی، چې هغه د حج عبادت پکې سرته ورسوي او په امن او په ښې طریقې سره یې سرته ورسوي چې په هغه عبادت کې دوی دپاره کومه سختي او کوم مشکل منځته رانه شي. او دریمه میاشت چې د محرم میاشت ده، د کال لومړۍ میاشت ده، دا ځکه د حرام میاشت وګرځول شوه چې په دغه میاشت کې باید چې دغه حاجیان په امن او په خوشحالۍ سره خپل اهل او عیال ته بیرته ور وګرځي. نو الله جل جلاله دې میاشتې ته ډېر فضیلت ورکړی. موږ او تاسې هر یو ته دا پکار دی چې دغې میاشتې د فضیلت نه برخمن شو. په دنیا کې د اعمالو فضایل په سترګو باندې نه ښکاري، خو هو په حقیقت کې که چېرته موږ او تاسې دې ته متوجه شو، دغه اعمال او د دې فضیلت بیا موږ او تاسې ته د قیامت په ورځ یا په قبر کې یا د پولیس رات په څنګ کې او د جنت کې په درجاتو کې موږ او تاسو ته بیا را معلومیږي. ډېر زیات مننه مولوي صاحب. کور ودان لکه څنګه چې الله تعالی همیشه په خپل بندګانو مهربان ذات ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه که په هره میاشت په هره ورځ کې د انسان د ښېګڼې دپاره ډېر زمینې برابرې چې هغه د الله تعالی رضا لاسته راوړي. که نور امتونو عمرونه زیات ول، عبادتونه زیات ولې که عمرونه د دې امت کم دي، ولې زمینې د عبادت ورته ډېرې زیاتې دي چې لا ډېر زیات عبادتونه وکړه، لکه څنګه چې تاسو د خاصو ورځو یادونه وکړه. مننه کور ودان. راځو مولوي صاحب تاسو ته لکه څنګه چې مولوي صاحب په اړه اړخیزه خبرې وکړي، راځو تاسو د محرم د میاشتې تاریخي ارزښت په اسلام کې څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. اول قدم کې جناب صافي صاحب تاسو ته او بیا ستاسو ټولو کارمندانو ته د ملي رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بعد له دې نه جناب صافي صاحب موږ و تاسې به اول د دغه هجري تاریخ په اړه باندې خبره وکړو چې دا هجري تاریخ کوم ځای نه شروع شو. هجري تاریخ اول د حضرت آدم علیه السلام مبارک د پیدایش نه وروسته چې کله الله تبارک وتعالی حضرت آدم علیه السلام مبارک ځمکې ته راښکته کړه،
او توبه الله تبارک وتعالی قبوله کړله. دې نه بعد هجري تاریخ شروع شو. دا تاریخونه بیا له دې نه بعد د حضرت نوح علیه السلام مبارک چې کله له کشتۍ نه راښکته شو بیا دا تاریخ شروع شو. بیا همدا رقم د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک له وخت نه دې خوا را شروع شو چې کله یې اور ته وغورځوه او د اور نه چې کله راووته دا تاریخ بیا شروع شو. بیا د کعبې شریفې د ودانولو نه وروسته چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د کعبه مبارکه جوړه کړله هغې نه وروسته بیا دا تاریخ شروع شو ان تر اسکندر مقدوني پورې دا تاریخونه همداسې راتلل. خو آخر کې چې کله رسول الله علیه السلام مبارک له دنیا نه رحلت وکړو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک د صحابه کرامو په مشوره باندې دا تاریخ شروع شو. دا هجري قمري تاریخ. د مبارک ته یو کس راغی خط یې ورته راوړ او دا خط یې ورته ښکاره کړ ورته ویې ویل چې ما ته فلانکي کس دا خط راکړی ده چې زه به تا ته په شعبان کې خپلې پیسې خپل امانت چې دغه به درکوم. نو حضرت عمر سے مبارک ویلی چې دا کوم شعبان ښي هغه تیر شعبان ښي که دا را روان شعبان ښي کوم شعبان ده. نو بیا همدا ده چې حضرت عمر سے مبارک اصحاب کرام راټول کړل او مشوره یې ورسره وکوله چې دا تاریخ له کوم وخت نه شروع کړو. نو بیا بعضو صحابو کرامو ورسره مشوره وکوله چې راځئ دا تاریخ به د رسول الله مبارک د ولادت نه را دې خوا شروع کړو. بعضو صحابو کرامو ورته مشوره وکړه چې نه د رسول الله مبارک د مبعوث کېدو نه بیا دې خوا شروع کړه چې کله د مبارک په 40 کلنۍ کې پیغمبر شو هغه نه بیا را شروع کړو. بعضو صحابو کرامو ورته ویل چې نه د هجرت نه بیا را په دې خوا شروع کړو چې کله رسول الله مبارک مکې معظمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. بعضو صحابو کرامو ورته ویل چې نه د رسول الله مبارک د ولادت نه بعد به د وفات نه بعد بیا دغه شروع کړو دا تاریخ. آخر مشوره په دې باندې راغله چې دا تاریخ به د رسول الله مبارک د هجرت نه به دې خوا را شروع کړو ځکه دا هجرت فرق دی په مابین د حق او د باطل کې. نو دا هجري اسلامي کال چې دا د همغه تاریخ نه را شروع شو. دا چې کله را شروع شو په همدې باندې بیا په 14 کال یا په 14 کال باندې ټولو صحابه کرامو په دې باندې موافقه وکړه چې دا تاریخ صحیح ده. دا هغه د هجري قمري هغه تاریخ ته چې ما تاسو ته بیان کړل. بل دا د جناب صافي صاحب چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د الله په نسبت باندې دغه کال 12 میاشتې ده. په دغه 12 میاشتو کې چې دا 4 میاشتې هغه د محرم دی چې هغه جناب مولوي صاحب ورته اشاره وکوله چې هغه 3 پرله پسې دي چې محرم ده چې هغه د ذوالقعده ده ذوالحجه ده محرم ده او یو بیا رجب ده. رجب دغه 2 میاشتو په مابین کې ده چې شعبان ده او جمادی الاخر د دې په مابین کې ده. نو دا 4 میاشتې الله تبارک وتعالی دا محرم وګرځولې. نو وجه دا ده چې لکه څنګه چې مولوي صاحب ورته اشاره وکوله په دې کې به حاجي صاحبانو به څه کول خپل حجونه به یې کول بیا به خپلو کورونو ته تلل. نو په همدې بنا باندې دا د محرم میاشت وګرځېدله. نو بله دا ده چې په دغه محرم میاشت کې ډېر زیات واقعات راغلي دي. زیات واقعات به د محرم میاشت کې راغلي دي خصوصا د عاشورا په ورځ کې ډیر زیات واقعات راغلي دي چې هغه دا ده چې الله تبارک وتعالی حضرت آدم علیه السلام مبارک د عاشورا په میاشت کې پیدا کړ. الله تبارک وتعالی حضرت آدم علیه السلام مبارک د عاشورا په ورځ باندې چې دا هغه جنت ته داخل کړ. الله تبارک وتعالی حضرت آدم علیه السلام مبارک د عاشورا په ورځ باندې چې دا له جنت څخه ځمکې ته راولېږه. همدا رقم حضرت د آدم علیه السلام مبارک توبه الله تبارک وتعالی په عاشورا کې قبوله کړله. همدا رقم حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک دی چې دا په اور کې په عاشورا په ورځ کې واچولی شو. همدا رقم حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک چې ده د عاشورا په ورځ باندې چې دی له اور نه راووته. همدا رقم ډېرې واقعات په دې ورځ کې چې دا راغلي دي. همدا رقم الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام مبارک ته همدې عاشورا په ورځ باندې د فرعون نه چې د نجات ورته ورکړ. الله تبارک وتعالی فرعون د همدې عاشورا په ورځ باندې چې ده هلاک کړ او په اوبو کې غرق کړ. ډېر زیات واقعات په دې باره کې راغلي تقریبا چې داسې حساب وکړئ 10 واقعات په دې کې راغلي دي. همدا رقم د حدیبیې صلح په همدې عاشورا کې راغلی ده په همدې محرم میاشت کې راغلی ده. د خیبر دغه کومه غزا چې ده په محرم میاشت کې راغلی ده او ډېر واقعات په همدې میاشت کې چې ده راغلي دي. نو په همدې بنا باندې دا الله تبارک وتعالی څه وایي
پیغمبر د خدای علیه الصلاة والسلام مبارک چې دا داسې میاشت ده چې دا محرم میاشت ده، یعنې د دې لکه څنګه چې کفارو یا مخکې مشرکینو د دې میاشتې احترام کوو، همدغه رقم مسلمانان پس له اسلام هم د دې میاشتې احترام کوي. راځو د دې ارزښت په اړه باندې رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې ټول میاشتې الله تبارک وتعالی ته معتبرې دي. پس له رمضان المبارک نه چې دا د محرم میاشت الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات معتبر او ډېر زیات فضیلت خاوند ده، ځکه چې په دې میاشت کې رسول الله مبارک فرمایي چې هر څوک په دې کې یوه روزه ونیسي، د عاشورا د ورځې روزه ونیسي، الله تبارک وتعالی به د ګناهونو ورته معاف کړي. بیا چې کله رسول الله مبارک کله مدینې منورې ته لاړ، چې کله هلته لاړ نو هلته یې ولیدل دا یهود په دې ورځ باندې روزه نیسي، په دې ورځ باندې دا یهود روزه نیوله. نو چې کله ته پرنه پوښتنه وکړل چې تاسو ولې دا روزه نیسئ، د یهودو ورته ویلې چې موږ به په جاهلیت کې یا موږ په نور وختونو کې هم دا روزې نیولې. نو دا مځکه نیولې چې الله تبارک وتعالی په دې ورځ باندې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام مبارک د فرعون نه راخلاص کړ، د فرعون د ظلمونو نه څخه خلاص کړ. نو دوی ورته ویل چې نحن احق بموسی، موږ ډېر زیات حقدارو د موسی علیه السلام مبارک نه، ځکه چې هغه یوه ورځ نیو موږ 2 ورځې نیسو. نو همدا ده چې دی مبارک کله بیا وفات کېده، د وفات نه 1 کال مخکې بیا ده ویل که زه چېرته کال ته ژوندی یم نو زه به خامخا 2 ورځې به نیسم. نو د دې په اړه باندې او بل علما کرام فرمایي چې د بعضو سلفو به د دې 10 ورځو د څو لسیزو به ډېر زیات احترام به یې کوو، یو د دغه 10 ورځو د محرم ډېر زیات احترام به کوو علما کرامو، یعنې په دې کې به د الله تبارک وتعالی عبادت به یې کوله، بندګي به یې کوله، تلاوت به یې کوو، روژې به یې نیولې. یو د ذوالحجې د 10 ورځو ډېر زیات احترام به یې کوو چې په دې کې هم د الله تبارک وتعالی عبادت او بندګي به یې کوله. او یو 10 ورځې یا 10 شپې د چې ده هغه د رمضان المبارک د دې به ډېر زیات اهتمام کوو علما کرامو. نو په کار زموږ تاسو لپاره همدغه ده چې موږ تاسو باید هم د دغه 10 ورځو ډېر زیات اهتمام وکړو، خصوصا د عاشورا په ورځ باندې. د عاشورا په ورځ باندې روزه نیول والله مستحب کار ده. رسول الله مبارک فرمایي چې که زه چېرته کال ته ژوندی وم نو زه به خپلو صحابو ته امر وکړم چې دوی څه وکړي، دوی 2 روژې ونیسي، ځکه چې موږ مخالفت د چا سره وکړو؟ مخالفت د یهودو سره وکړو. هغوی به 1 ورځ روزه نیوله، نو موږ به 2 ورځې روزې نیسو. همدا چې رسول الله مبارک بیا کال ته وفات شو، خو دا روزه مستحبه ده. که یو څوک یې نیسي نو هغه لپاره پکار ده چې په 9 یا په 10 باندې یا 10 یا 11 ورځ باندې بیا روزه ونیسي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. کور ودان. نو خوښه مو ده چې یو لنډې دمې ته لاړ شو. قدرمنو لیدونکو زه یوه لنډه دمه لرو، بیا هم د ولاسر خپرونه دوام لري. قدرمنو لیدونکو بیا هم درته هرکلی کوو، د ولاسر خپرونه ده او موضوع مو د محرم میاشتې په فضایلو باندې خبرې دي. که څه هم دغه میاشت د جنګ او تاوتریخوالي پکې منه راغلې ده، هیله ده چې همیشه په همداسې اوسو او د الله تعالی رضا لاسته راوړو. راځو مولوي صاحب تاسو څخه پوښتو چې د عاشورا ته ولې عاشورا وایي؟ دغه 10مه نیټه کې کومه واقعه منځته راغلې ده؟ که په دې اړه لیدونکو ته معلومات ورکړي. که اصل کې د عاشورا د ورځې د لغوي معنا ترې شو، عاشورا په معنا د 10مه ورځ ده، تاسوعا او عاشورا، یعنې تاسوعا 9مه او عاشورا 10مه. د عاشورا د ورځې تاریخ ته که موږ او تاسې وګورو، په نن عصر کې اوس زمانه کې ځینې خلک د دې نه ناپوهه دي او ځینې خلک تیروتي دي. د عاشورا د ورځې تاریخ اوسنی تاریخ نه دی، یعنی قدامت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ژوند نه مخکینی دی. لکه څنګه چې مولوي صاحب مبارک اجمالا دې ته اشاره هم وکړله، د عاشورا په ورځ باندې یوه لویه پیښه چې د نړۍ په مخ باندې راغلې وه، د هغه زبرځواک، د هغه ظالم چې هغه د خدایي دعوه کړې وه، د فرعون علیه اللعنه نه الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام ته په دغه ورځ باندې نجات ورکړی. د فرعون علیه اللعنه داسې ظلمونه وو چې یوازې 80,000 ماشومان د بني اسرائیلو حلال کړي وو. 80,000 ماشومان په دې بنا باندې چې په دې کې هغه څوک پیدا نشي چې هغه به سبا زما پاچاهي رانړوي. خو د الله جل جلاله حکمت او فیصله دا وه چې د فرعون هغه جانب مقابل چې څوک به د فرعون پاچاهي را نړوي، را غورځوي، را پرځوي به یې، هغه یې د ده په کور کې لاروي کړ. نو په دې کې د خدای تعالی یو لوی حکمت دا دی چې انسان ته هیڅکله نشي کولی چې ته په دنیایي اسبابو باندې خپله بقا ثابته کړي. که الله تعالی وغواړي ستا دشمن به ستا په کور کې رالویږي او هغه به تا له منځه وړي. لکه حضرت موسی علیه السلام چې د په کور کې رالوی شه، بیا حضرت موسی علیه السلام مداین ته چې هلته حضرت شعیب علیه السلام پیغمبر هلته هجرت وکړ،
تقریبا 10 یا 8 کاله هلته تیر کړه. بیا الله تبارک وتعالی ورته امر وکړ چې ته لاړ شه د فرعون خواته او هغه ته د الله تبارک وتعالی دین ته دعوت ورکړه. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون ته ورشه او هغه د الله دین ته راوبله، هغه ریښتونه سرکشه دی ځکه هغه د خدایي دعوه کړې. نو موسی علیه السلام چې فرعون ته راغی نو فرعون علیه اللعنه دته هغه خپلې کړنې هغه ښېګڼې چې له ده سره یې کړې وي یا یې د په کور کې رالوی شو هغه یې ور یادولې چې په صورت شعرا کې تقریبا یوه رکو په دې باندې لګېدلې ده چې فرعون ورته د ژوند یادونه کوله، د ده د خوراک او څښاک او د ده سره چې اوسېدلی او دا ټولې یادونې ورته کولې. خو موسی علیه السلام بیا هم په حق باندې اصرار وکړ، په حق باندې ودرېده، ورته ویې ویل ارسل معنا بني اسرائیل، موږ سره بني اسرائیل ولېږه، بني اسرائیل باندې ظلم زیاتی تجاوز مه کوه. خو فرعون علیه اللعنه یې دا خبره ونه منله بلکې مقابلې او مبارزې ته تیار شو چې په هغې کې هم الله تبارک وتعالی فرعوني لښکر ته په سحر او جادو کې شکست ورک. نو کله چې ساحران د شکست سره مخ شول هغوی د مخکې نه دا فیصله کړې وه چې موږ به موسی علیه السلام بیا ایمان راوړو. د الله عجیب نظام او عجیبه فیصله ده چې سهار یو کس د حق په مقابله کې راپورته کیږي، هغه د حق مقابله کوي خو مازیګر د همغه خلک په حق باندې دومره کلک ولاړ وي چې مرګ ته هم تیار او ووژل شو. څوک چې مخالف هغه ساحران جادوګران هغوی په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړ. آمنا برب هارون و موسی، هغوی دا اقرار وکړ او هغه و چې فرعون علیه اللعنه بیا دوی ته وویلې چې زه به تاسې ته داسې عذاب درکم چې تاسې به تر اوسه داسې عذاب نه یې لیدلی، ځکه زه به ستاسې لاسونه او خپې پرې کړم، تاسې به د خرماو په ډډونه راوځړوم، تاسو سره به هغسې کړنه وکړم، داسې عذاب به درکم چې هیڅکله داسې عذاب چا ته نه یې ورکړی. خو موسی علیه السلام سره د ملګرو دا ووتل، د شپې ووتل. کله چې د شپې ووتل نو د دریاب لاره، یوه د وچې لاره وه اوږده وه، بله د دریاب لاره وه، دا یې غوره کړه. نو کله چې دریاب غاړې ته ورسېدل سهار و، فرعون علیه اللعنه سره د خپلو لښکرو دا راجمع شول او ویې ویل چې مړه دا خو یو وړوکی ټولی دی او دوی سرکشه دي، دوی تلي دي، دوی له موږه خلاصېدی نه شي. د موسی علیه السلام لښکرې د دریاب تر څنګ ولاړې وي چې فرعون سره د 3 لکه لښکرو دا را مخامخ شو، د دوی پسې شاته راغی. نو کله چې را مخامخ شو دغه ملګري د موسی علیه السلام ورخطا شو. هغوی فرعون ته هغه موسی علیه السلام ته وایي انا لمدرکون، وایي موږ یې پیدا کړلو، اوس به څه کوو؟ موسی علیه السلام ورته وویل تاسې ورخطا کیږئ، ما ان معي ربي سیهدین، زما رب ما سره دی، انشاءالله هغه به لار راښیي. نو الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته امر وکړ فضرب بعصاک البحر، ته دغه بحر دریاب په خپله امسا باندې ووهه. فنفلق، چې کله یې ووهه دا دریاب جلاش، غرونه ودرېده، لارې ورته جوړې شوې او دوی ورکې ورداخل شو او روان شو. نو کله چې دوی پورې وتل فرعون سره د لښکرو راورسېده، ځینې علما لیکي چې فرعون پوه شي چې اوس هلاک کېږم، د دې خپل اس دا ځینې راټینګ که خو هېڅکله وس او توان یې ورباندې ونه رسېد. نو چې کله فرعون پوه شو چې زه خپل اس نشم راشاته کولی، خپل لښکرو ته یې څه وویل چې اوسه پورې دا دریاب دوی ته لار نه ورکوله، خو تاسې زما خدایي العیاذ بالله ومنئ، ګوره زما په راتګ سره یې لار ورکړله. نو کله چې دریاب منځ ته راغی نو په دغه وخت کې دریاب ورباندې راغی، سره د خپلو لښکرو ټول په دې دریاب کې غرق شو. نو کله چې غرق شو فرعون علیه اللعنه په دغه وخت کې وویلې چې زه په رب د موسی او په رب د هارون ایمان راوړم. حضرت جبریل علیه السلام راغی، علما لیکي چې په خوله کې خټه وروتپله، ورته ویل الان وقد عصیت وقبل وکنت من المفسدین، اوس ته ایمان راوړې، یقینا ته لوی فساد کوونکی وي، لوی نافرمانه انسان وي، خو هیڅکله به تا ته نجات نه درکول کیږي، خو ستا بدن به د نمونې په طور باندې همداسې ایښی وي. الله تعالی فرمایي فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، نن به ستا وجود ته موږ نجات درکو چې اوس هم په مصر کې په عجایبګر کې یا هلته متحف ورته وایي په هغې کې هلته اوس هم ایښی دی، او میوزیم چې څوک ورته وایي، او هلته خلک ورځي د دیدن ته. الله تعالی وجود ته نجات ورکړی، د هغې راهیسې زرهاو کاله تیر شوي. په زرهاو کاله څنګه د حضرت موسی علیه السلام نه واخله تر حضرت عیسی علیه السلام کم او زیات 1100 کاله وتلي.
غالبا 1500 کاله دي 1100 کاله وتلي. بیا د حضرت عیسی علیه السلام نه واخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 1500 څه د پاسه کاله وتلي دي. بیا همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واخله تر ننه پورې 1400 کاله وتلي دي. نو دا په زرهاو کلونه شول او د فرعون وجود اوس هم الله چې کومه وعده کړې هغسې ایښی دی. نو په دغه ورځ چې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته نجات ورکه هغه دغه 10 د محرم وه، هغه دغه د عاشورا ورځ وه. نو د عاشورا د قدامت تاریخ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تقریبا 1.5 کاله یا 1400 کاله مخکینی تاریخ دی. دغه ورځ یا په دغه میاشت کې ډیری پیښې شوي دي چې مولوي صاحب ورته اجمالا اشاره وکړه. انشاءالله مولوي صاحب هم ځینې پیښو یادونه کوي، خو زه به راشم یوې پیښې یادونه به درته وکړم چې هغه په شعب ابي طالب کې د مسلمانانو هغه حصارېدلو. شعب ابي طالب د جبل قبیس په خوا کې دی. که جبل قبیس تاریخ لنډ درته ووایي، جبل قبیس هغه غر دی چې په دغه غره باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ختلی و. الله تعالی ورته ویل واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتیک من كل فج عمیق. اعلان وکړه په خلکو کې د حج لپاره. وایي الله دلته خو هېڅوک هم نشته، بس چې تر قیامته څوک ورځي د هغوی غوږ ته الله جل جلاله د حضرت ابراهیم علیه السلام آواز رسولی. همدغه جبل ابي قبیس دی چې شق القمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې شوی. نو دې تر څنګ الله دې موږ تاسو د حرمین شریفینو ته ورولي، د هر مسلمان دی الله تعالی زیارت نصیب وګرځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې ولادت شوی هغلته اوس کتابخانه ده، یو زیړ تعمیر دی. دې د مروه د دروازې نه چې وروځي یا صفا او مروه په منځ کې دروازې نه وروځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کور مخامخ دی. نو دلته چپ طرف ته د مروه دروازې نه چې ووځي مخامخ چپ ته خواته لږ دلته د حضرت عثمان رضی الله کور مو په څنګ کې د ابوجهل علیه اللعنه کور چې نن پې ترشابونه جوړ دي، او ښي لاس ته د محمد رسول الله کور دی. دغه څنګ ته ښي لاس ته دې ته شعب ابي طالب وایي. دلته مسلمانان ولې محاصره شو؟ بنو کنانه د خیب په مقام کې د مشرکین ټول سره راجمع شو. کله چې سره راجمع شول نو هغوی دا فیصله وکړه، فیصله خطي ولیکه چې د بنو هاشم او د بنو عبدالمطلب کومک به څوک نه کوي، د هغوی سره به خیخي څوک نه کوي، د هغوی سره به تجارت څوک نه کوي، د هغوی سره به خبرې څوک نه کوي، نه به څوک ورځي نه به څوک راځي. تر دې ظالمان و چې کله به یو تاجر راغی، تاجر، او هغه به مال راوړ، مال به یې راوړ، نو دوی به دا مال دومره قیمته که چې دو خلکو وسه به ونه رسېدله، هغه به یې په خپله جمعواري پیسې جمع کړي، دا به یې ترې واخیست. دوی باندې لوږه او تنده دې حد ته ورسېدله چې د ماشومانو د زنانو اوازونه به د شعب ابي طالب نه بیرون اورېدل کېدل. ډېر سخت حالات. هغه چا چې دا خط لیکلی و هغه ته رسول اقدس صلی الله علیه وسلم بددعایي وکړه، ښېرا یې ورته وکړه، هغه الله تعالی په لاس باندې شلک. الله تعالی په دغه خط باندې میږي مقرر کړه، دا خط یې کویان وایي یا څوک میږي وایي، دا یې مې وخوړ، دا خط یې له منځه یې وړی، یوازې د الله نوم پکې پاتې و. نو 3 کاله تقریبا د دعوت هم کالو 3 کاله رسول اقدس صلی الله علیه وسلم سره د صحاخه خپلو ملګرو، حتی په دغه ملګرو کې دي کافر هم و، څوک چې بنو هاشم بنو عبدالمطلب هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ ولاړو، د هغه کلک ملاتړي وو. نو دوی ټولو سره دوی دغه قطعنامه لیکلې وه چې دوی سره موږ په هېڅ طریقه باندې اړیکې نه ساتو. نو ډېره سختي راغله په مسلمانانو، حتی ماشومان زنانه بېهوشه شول. نو کوم نن عصر سره موږ او تاسې پرتله کړو که نن په یو اسلامي نظام باندې، په اسلامي حکومت ولۍ باندې، په مسلمانانو باندې د کفارو له طرفه بندیزونه لګیږي، نو مسلمانان د داسې صبر او استقامت په ځان کې پیدا کړي لکه رسول اقدس صلی الله علیه وسلم د هغه ملګري چې په دغه شعب ابي طالب کې محاصره شول، څنګه صبر او استقامت یې وکړ. د خپلو دښمنانو د هغو کسانو چې ایمان نه راوړی د هغو کفارو په لاس الله تبارک وتعالی دا خط او دوی معاهده بیا له منځه یوړله. نو انشاءالله که موږ او تاسې کې هم صبر او استقامت پیدا شي، نو رسول اقدس صلی الله علیه وسلم باندې چې 3 کاله بندیز لګېدلی و، که په موږ او تاسې هم وي نو دغه مې سره پرتله کړه، موږ او تاسې به هم صبر او استقامت کوو، ځکه کفار د مغو کفارو زامن دي، د مغو بچي دي، د مغوی په تاریخ او په قدم باندې روان دي، او موږ او تاسې الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان یو، د هغه صبر او استقامت او حوصله باید موږ او تاسې کې موجوده وي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب کورودان چې په اړخیز معلوماتو مو خبرې اترې وکړې. کورودان راځو مولوي صاحب تاسو ته لکه څنګه چې مولوي صاحب واقعا په ډېرو جزئیاتو باندې بحث وکړو، راځو تاسو ته د عاشورا تاریخي پس منظر په هکله که لیدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دې اړه به جناب صافي صاحب درته ووایم لکه څنګه چې جناب مولوي صاحب ورته اشاره وکوله. د دې عاشورا پس منظر کې ما مخکې درته اشاره وکوله چې په دې کې ډېر واقعات راغلي دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام مبارک ته نجات ورکړ. همدا رقم فرعون الله تبارک وتعالی هلاکه کړ. نور ډېر واقعات پکې راغلي. یو دا ده چې په همدې محرم میاشت کې نبی علیه السلام مبارک بیت المقدس خواته مونځ کوو. نو همدا ده چې ماسپښین مونځ یې کوو، نو په دې کې وحی ورباندې راغله. حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک ورته راغی او دا آیت نازل شو چې قد نرا تقلب وجهک فی السماء. نو دا آیت ورباندې نازل شو. همدا ده چې د آیت ترجمه داسې ده چې الله تبارک وتعالی ویني ته چې ته د خپل مخ اسمان طرف ته اړی او په زړه کې دا خوښوي چې ته د بیت الله شریفې ته څه وکړې، لمونځ وکړې. نو پس له دې نه د خپل مخ واړوه بیت الله شریف ته. همدا ده چې ماسپښین لمونځ ټولو صحابه کرامو د پسې اقتدا کړې وه. همدا ده چې خپل مخ یې د بیت المقدس نه بیت الله شریفې ته واړو. چې کله یې واړو بیا هم په دې کې یهودو و نصاراو په رسول الله مبارک باندې اعتراضات شروع کړل چې دا څه رقم پیغمبر ده، کله مخ یې خوا اړوي کله بلې خوا اړوي. دا اعتراضات او دا خبرې د هغه وخت نه راشروع دي تر اوسه پورې. بله پکې دا ده چې په دې کې د خیبر هغه قلعه فتح شوله. د خیبر هغه قلعه چې ده هم په همدې محرم د عاشورا په میاشت کې چې ده فتح شوې ده. دا خیبر داسې یو کلا ده چې په دې کې به کفار یهود نصارا راټولېدل او د مسلمانانو په ضد به یې تړونونه دلته کول چې مسلمانان څه رقم ذلیله کړي، مسلمانانو باندې څه رقم ظلمونه ورباندې وکړي. دلته به سره راټولېدل او د کفارو د راټولېدو د یهودو د نصاراو یو مرکز و ده. چې کله رسول الله مبارک له غزا نه راغی نو دلته یې څه وکړو، مشوره یې وکړله چې موږ باید دا څه وکړو، دا کلا باید فتح کړو ځکه دا د کفارو د یهودو د نصاراو د راټولېدو یو ځای ده. همدا ده چې کله مشوره ورباندې وکوله نو دلته څه وکول، همدغه ده چې دلته رسول الله علیه السلام مبارک صحابه کرامو سره مشوره وکوله، سره راټول شو او حضرت علي صاحب مبارک په لاس یې دا بیرغ ورکړ. حضرت علي صاحب مبارک ته دا بیرغ ورکړه چې نن به حضرت علي صاحب مبارک څه کوي، دا قلعه به فتح کوي. همدغه ده چې حضرت علي صاحب مبارک دا قلعه فتح کړله. نو د هغه تاریخي واقعات چې په همدغه عاشورا کې چې دا واقع شوي دي. د خیبر له فتح نه وروسته د هجري قمري په اوم کال باندې همدا ده چې رسول الله مبارک علیه السلام مبارک د محرم په میاشت کې خپل استازی د نړۍ مختلفو باچاهانو ته ولېږه. نړۍ مختلفو باچاهانو ته خپل استازي ولېږل چې هغو کې یو دا ده چې یوې هغه دا ده چې حضرت حارث بن عمیر ازدي رضی الله عنه مبارک دا یې ولېږه. دا یې چاته ولېږه؟ دا یې د غسان د شام بصري چې کوم حاکم هغه ته یې ولېږه. دا چې کله هغه ته ولېږه خط یې ورته ولېږه چې دا ورشه ورته ویسه ورته ووایه چې زموږ په دین باندې ته څه وکوه، امنا او هغه وکړه زموږ په دین باندې تاسو هغه وکوئ، راشئ زموږ دین قبول کړئ. دی چې کله هلته لاړه دا صحابي حارث بن عمر سے مبارکه چې کله د غسان هغه باچا خبر شو چې دا د رسول الله مبارک استازی د هغې په شهادت باندې ورسو. دا هغه واقعات دي چې هغه په دې عاشورا کې واقع شوي دي. ډېره زیاته مننه کور ودان. نو قدرمنو لیدونکو زه یوه لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بیا هم د ولسر خپرونه دوام لري. قدرمنو لیدونکو بیا هم درته هرکلی کوو. د ولسر خپرونه ده او په دې خپرونه کې ډېر درانه میلمانه را سره حضور لري او هر یو بیلابیل په هره موضوع خبرې اترې وکړي. هیله چې خپرونه تر دې دمه د خوښۍ وړ ګرځېدي. راځو مولوي صاحب تاسو ته د محرم د میاشتې غټه غمیزه کومه یوه وه، کومه پیښه وه، که په دې اړه لیدونکو ته معلومات ورکړي. صافی صاحب محترم، که موږ او تاسې دغې میاشتې یا تاریخي قدامت وګورو، یقینا دغه میاشت قدامت باندې خو بحث وکړو چې د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک د ژوند نه مخکینی ده او فضیلت کې موږ او تاسې ذکر کوم مخکینی دی. خو یوه لویه پیښه چې هغه هم په دغه میاشت کې وروسته د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم نه پیښه شوه، یقینا یوه لویه غمیزه وه، یو لوی درد و چې هر مؤمن باید دغه درد احساس کړي. هغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه او د هغه د کورنۍ شهادت. کله چې معاویه رضی الله تعالی عنه وفات شو نو د کوفی خلکو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته خپل استازی او 1500 خطونه ورولېږل چې په دې هر یو خط کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه دا غوښتنه شوې وه چې ته راشه موږ له تا سره بیعت کوو. یعنی موږ نه د معاویه رضی الله تعالی عنه سره بیعت کړی او نه د یزید د هغه د بچي سره کوو،
یزید د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه زوی د حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه المسی دی او معاویه رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي دی. نو موږ د هغه سره بیعت نه کوو، دا د هغه زوی سره موږ له تا سره بیعت کوو. نو حسین رضی الله تعالی عنه مسلم ابن عقیل چې د کاکا زوی و دای کوفې ته ولېږه چې ته لاړ شه دا حالات معلوم کا چې آیا رښتیا هم دغه خلق مونږ غواړي که مو نه غواړي، وضعیت به درته معلوم شي. نو کله چې مسلم ابن عقیل راغی دلته د هانی بن عروه په کور کې ډلې ډلې خلق راتلل، بیعت ورسره کاوه چې مونږ ستا تر څنګ ولاړ یو، مونږ به جنګ هم ستا تر څنګ کوو او مونږ به هیڅکله له تا نه په شا نه شو. مسلم ابن عقیل چې کله د خلکو مینه او محبت ولیده، د خلکو ګڼه ګوڼه یې ولیده، د خلکو وضعیت یې ولیده، هغه ته دا معلومه شوه چې دا خلک یقیني حضرت حسین رضی الله تعالی عنه غواړي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته خط ورولېږه چې ته راشه دا خلک له تا سره بیعت کوي. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې نه را روان شو. کله چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را روان شو، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د تګ نه منع کړ، ورته ویل مزه د دې خلکو وفا مونږ ته معلومه ده. حسین رضی الله تعالی عنه اصرار وکړ چې زه ځم، وایي زمونږ در سره مشوره نشته، نو ستا خپله خوښه ده. خو حسین رضی الله تعالی عنه سره د خپلې کورنۍ د غړو سره د خپلو ملګرو را روان شو. دلته یزید ابن معاویه خبر شو چې حسین رضی الله تعالی عنه کوفې ته روان دی، اول ته خلک ورسره چې دی بیعت کوي. نو د دې علاقې مشر چې دی، د دې علاقې د کوفې والی چې هغه عبید ابن زیاد، ګورې یو یزید دی یو عبید ابن زیاد دی. عبید ابن زیاد ته یې خط راولېږه، داسې ورته نه ولیکلي چې ته حسین رضی الله تعالی په شهادت ورسوه، ورته ویل د دې واقعې او د دې فاجعې مخه ونیسه، د دې واقعې مخه ونیسه. نو دلته عبید ابن زیاد سره د خپل یو څو کسو ملګرو دا راغلل، د هانی ابن عروه کور یې محاصره کړ. خو د کوفي خلک ورباندې راتاو شو، عبید ابن زیاد یې را محاصره که خلک ورباندې ډېر شو. عبید ابن زیاد د خلکو ته وویلې، وایي که تاسې زه پرې نه ښودلم زه به د شام لښکرې تاسې پسې راولم، زه خو والی یم دلته. خلک وویرېدل، خلک چې وویرېدل ورو ورو په شا کېدل، حتی مازدیګر 10 نفره د مسلم ابن عقیل سره پاتې شو چې ماښام کېده یو نفر یم تر څنګ پاتې نه و. عبید ابن زیاد سره د ملګرو مسلم ابن عقیل ونیو او هغه یې په شهادت باندې ورساو. خو مخکې له دې نه چې دی په شهادت باندې ورسوي، مسلم ابن عقیل ورته وویلې ما ته دومره وخت راکوي چې زه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته یو خط ورولېږم. نو خط یې ورته ولیکه، په خط کې ورته ولیکل چې حسین رضی الله تعالی تر کوم ځای چې راغلی وړاندې مه راځه، بیرته خپل اهل ته ور وګرځه، خپل کور ته وګرځه، وړاندې مه راځه. دا خط تر څو هلته ته نو او خط خو اوږدو، خو مطلب یې دا و چې ته وړاندې مه راځه، دا خلک بې وفا دي، تا سره وفا نه کوي، دا خل له مانه په شا شو او زه دوی ونیولم. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته تر څو دا خط ورځي، دلته دوی مسلم ابن عقیل په شهادت ورساو. چې کله د شهید شه، نو په دغه وخت کې دا خبر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته ورسېده چې مسلم ابن عقیل په شهادت باندې ورساو. د تره زوی نو هغه د بچو سره مشوره وکړه، د مسلم ابن عقیل د بچو سره او د خپلو ملګرو سره چې څه کوو، مخکې ځو او کبیر ته ګرځو. نو هغوی د خپل پلار د بدلې د اخیستلو لپاره وویل چې نه موږ مخکې ځو، د خپل پلار بدله او انتقام موږ اخلو. هغه و چې دوی را روان شو. کله چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا مقام ته راورسېد، نو دلته شمر ابن ذوالجوشن او د یو بل ملګری هغه چې سعد ابن عامر دوی محاصره کړه د کربلا په مقام کې. حسین رضی الله تعالی عنه پوه شه چې زمونږ د دوی سره وس او طاقت او توان نشته، نو له دوی نه یې غوښتنه وکړه، 3 غوښتنې یې ترې وکړې. یا وایي ما ته اجازه راکړه چې بیرته مدینې منورې ته لاړ شم. شمر ابن ذوالجوشن ته یې وویل، یو که دا اجازه نه راکړه، اجازه راکړه چې لاړ شم د یزید سره بیعت وکړم، که دا اجازه نه راکړه، اجازه راکړه چې لاړ شم د کفارو سره وجنګېږم. نو شمر ابن ذوالجوشن د دې یوه خبره ونه منله،
د دې یو قمندان حر ابن زید د دې شمر ابن ذوالجوشن قمندان هغه ورته ویل تاسې ولې د خبره نه منئ د شمر ابن ذوالجوشن سره جنګ یې ورسره وکړ چې جنګ یې وکړ هغه یې په شهادت سره د ملګرو ورساو نو شمر ابن ذوالجوشن د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره جنگ شروع کړ لنډه دا چې حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت ورساو خلق به ترې په شا کېدل خو شمر ابن ذوالجوشن علیه اللعنه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په نیزه باندې ووه حسین رضی الله تعالی عنه را پرېوت او بیا یې ترې سر غوڅ یقینا دا یوه لویه واقعه لویه فاجعه یوه دردمنه واقعه د هر مسلمان دپاره ده خو دا یوازې د عاشورا پیښه دا نه ده چې نن سبا خلک فقط کې همدغه پیښه یادونه کوي او نورې پیښې داسې ووایي چې دا نه دي شوي نو عاشورا ډیره پخوانۍ ورځ ده ډیر پخوانی تاریخ لري خو دغه پیښه هم د همدغې ورځې په مناسبت باندې را پیښه شو په دغه ورځ باندې نو ځکه خلکو سره مناسبه ګڼي او ځینې خلک په دغه وخت کې ډیر افراط او تفرید کوي چې په اسلام کې هم د افراط او هم د تفرید نه منع راغلی ډیره زیاته مننه مولوي صاحب کور ودان چې وقت په ډیرو خاصو موضوعاتو وغږېدلی الله ته اجر درکړي مولوي صاحب ستاسو آخري پیام اورو الله مو آخري مه کړه خو د خپرونې آخري پیام مو اورو مهرباني خوشحاله اوسئ زما آخري پیام ټولو مسلمانانو ورونو ته دغه ده چې د دې ورځې او د دغه شپو ډېر زیات احترام وکوي ځکه دا شپې الله تبارک وتعالی ته ډېرې قدرمنې شپې دي خصوصا په دغه شپو ورځو کې روژې نیول تلاوت کول صدقه و خیرات ورکول نیک اعمالو ته متوجه کېدل دا ډېر ضروري او لازمي دي او په دې باره کې یو حدیث هم راغلی ده چې هغه حدیث روایت داسې ده چې څوک د عاشورا په 10مه ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې فراخي د رزق وکوي یعنې څوک په دغه ورځ باندې خپل اهل و عیال باندې لږ زر خوراک نو څه اندازه زیات یو شی خرچه ورباندې وکوي نو الله تبارک وتعالی به د دغه ټول کال هم دغسې فراخ ورباندې تیر کړي همدا رقم د دې په اړه باندې بل حدیث داسې راغلی ده چې د دې روژې نیول مستحبه ده خو مسلمانانو لپاره دا پکار ده چې باید 2 ورځې روژې ونیسي هم د 10مې او هم د 11مې ځکه چې مخالفت د یهودو د نصاراو سره راسي مننه کور ودان مولوي صاحب ستاسو آخري پیام اورو آخري پیغام مو ټولو مسلمان ملت ته ورونو خویندو ته دا دی چې د عبادت دپاره داسې مه کوئ چې فقط همدا وخت وګڼئ او بیا صحیح دی دا فضیلت لري خو همیش د الله یاد په زړه کې ولرئ د الله سره تعلق جوړ کړئ د الله تعالی د دین د الله تبارک وتعالی د مبارکو احکامو کامله پیروي وکړئ زموږ ستاسې په همدې کې کامیابي ده الله مو عزت وکړي ډیره زیاته مننه چې راغلی او د محرم د میاشتې په فضایلو باندې خبرې اترې مو وکړې کور تاسو هم نړۍ مننه کوم الله مو عزت وکړي قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له موږ سره یې او د والله سره خپرونه ګورئ قدرمنو لیدونکو کولی شئ چې دغه خپرونه د یوټیوب له لارې هم د بیا ځلې کتلی شئ تر بلې خپرونه چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو نو تاسو په لوی او بخښونکي رب سپارم هر چیرې چې یاستئ خوښه خوشحاله شئ بې ولرئ د خدای په امان له ملي تلویزیون سره اوسئ